شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات بخښونکی او مهربان دی. الله تعالی فرمایي موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته ولېږه له دې هدایت سره چې د خپل قوم خلک خبر کړي مخکې له هغې چې په هغوی دردناک عذاب راشي. هغه وویل ای زما د قوم خلکو زه ستاسې لپاره صفا صفا خبردارونکی پیغمبر یم. تاسې خبروم چې د الله تعالی بندگی وکړئ او له هغه نه ویریږئ او زما خبره ومنئ. الله به ستاسې ګناهونه در وبخي او تاسې به تر یو ټاکل شوي وخته پورې باقي پرېږدي. حقیقت دا دی چې کله د الله ټاکلی وخت راورسیږي نو بیا هغه نه ځنډول کیږي. کاش چې تاسې پوهېدلی. هغه عرض وکړ ای زما ربه ما د خپل قوم خلکو ته شپه او ورځ دعوت ورکړ، خو زما د بلنې سره د هغو تیښته لا زیاته شوه او هر کله چې ما هغو دې ته وبلل چې ته به ورته بخښنه وکړې نو هغو په خپلو غوږونو کې ګوتې کېښودې او په خپلو جامو سره یې مخونه پټ کړل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ. بیا ما هغوی ته په جګ آواز بلنه ورکړه. بیا ما هغوی ته په ښکاره هم تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما ورته وویل د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، بېشکه چې هغه ډیر زیات بخښونکی دی. هغه به په تاسې د اسمانونو بارانونه ووروي، تاسې ته به مال او اولادونه درکړي، ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي او همدا ستاسې لپاره به په هغې کې بهیدونکي ولي جاري کړي. هغه وویل ای زما د قوم خلکو په تاسې څه شوي دي چې د الله دپاره د هیڅ عزت په فکر کې نه یاست، په داسې حال کې چې هغه تاسې په قسم قسم پیدا کړي یاست. آیا تاسې نه وینئ چې الله په څه ډول یو د بل د پاسه و اسمانونه پیدا کړل او په هغې کې سپوږمۍ رڼا او لمر یې ډیوه وګرځوله او الله تاسې له ځمکې نه په عجیبه ډول پیدا کړئ. بیا به مو هغه همدې ځمکې ته بیرته ورولي او له دې ځمکې نه به مو یو ناڅاپه بیرته راوباسي. الله ستاسې دپاره ځمکه د فرش په څیر هواره کړه تر څو تاسې په هغو کې په پراخو لارو لاړ شئ. نوح علیه السلام وویل ای زما ربه هغوی زما خبره رد کړه او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په موندلو سره لا زیات نامراده شوي دي. دغه خلکو د ډیرو لویو دسیسې جال جوړ کړی. دوی وایي خپل معبودان هیڅ کله مه پرېږدئ. وی ویل مې پرېږدئ د هغو بوتانو عبادت چې نومونه یې دي ود، سوا، یعوز، یعوق، نصر. دوی ډیر خلک ګمراه کړي. ای زما ربه ته هم دغه خلکو ته له ګمراهۍ نه پرته په بل هیڅ څه کې پرمختګ مه ورکوه. بیا موږ هغوی یوازې د خپلو ګناهونو په اساس غرق کړل او په اور کې مو داخل کړه. بیا هغوی له الله نه پرته بل د ځان دپاره ژغورونکی او مرستندوی ونه مونده. نوح علیه السلام وویل ای زما ربه له دغه کافرانو څخه یو هم د ځمکې په سر ژوندی مه پرېږده. که تا دوی پرېښودل نو ستا بندګان به ګمراه کړي او د دوی له نسل څخه چې هر څوک پیدا کیږي هغه به بدکار او سخت کافر وي. وی ویل ای زما ربه ما زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث راغلی دي او ټولو مؤمنانو سړو او ښځو ته بخښنه وکړه او د دغه ظالمانو لپاره د هلاکت نه پرته بل هیڅ شی مه زیاتوه. السلام علیکم.